بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم قدرمنو مینوالو سلامونه ونیکې هیلې مو ومنئ، او دا دی یو ځل بیا د یوې نوې برنامې سره ستاسې په حضور کې یو. محترمو، مخکې له دې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت او تاریخ شروع کړو، موږ ته پکار دا ده چې دا موږ وپېژنو چې څه تیارې وې په نړۍ کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او تیارې ختمې کړې. داسې د جاهلیت څه و په دې دنیا کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم انقلاب راوست. اول د جاهلیت غټ رسم د جزیرة العرب، او دا اوس چې پکې دا مسلمانان دي او الله رب العالمین ته سجدې کوي، دغو منطقو دغو علاقو کې بت پرستی وه، او بت پرستی هم داسې بت پرستی وه چې هر قبیله او هر کور، حتی هر شخص به ځان ته یو بت درلوده او هغه به یې مخې ته ایښوده او د هغې بندګي او عبادت به یې کوو. او دا تاسو ته اوس هم معلومه ده چې کوم ځایو کې چې اسلام نشته او کوم ځایو کې چې خلکو دا اسلام په خپل ځان نه دی عملي کړی، هغوی څه ته محتاج شوي دي؟ یا د حیواناتو بندګي کوي، یا د بوټو بندګي کوي، یا د تیږو بندګي کوي. داسې خلک شته دا اوس په نړۍ کې چې د انسانانو د تناسلي آلې بندګي کوي او عبادت یې کوي. او الله رب العالمین مونږ او تاسې د هغه حالت نه خلاص کړي، او دا د الله شکر دی. دا رسول چې راغی، مونږ د هر شي د بندګۍ نه راټول کړو، د ونو د بندګۍ نه، د ګټو د بندګۍ نه، د بوتانو د بندګۍ نه، د حیواناتو د بندګۍ نه، د سپوږمۍ او د لمر بندګۍ نه، د اور بندګۍ نه راټول کړو. د پښتنو علاقو کې زیاتره بت پرستانو د اور عبادتونه به خلکو کوو، د بودا عبادت به یې کوو، او د طبیعت عبادتونه به کېدل. د دې نه موږ راټول کړو او الله رب العالمین خپل ځان ته او دا عقاید یې موږ ته راکړل، دا نظریه یې موږ ته راکړه چې یوازې د یو الله بندګي پکار ده. دویم، د جاهلیت څه داسې رسم و رواج چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه ختمولو دپاره راغی یا ولیږل شو د الله رب العالمین د خوا نه. دویم خبره دا وه چې د ښځو هېڅ حق نه ورکول کېده، بلکې ښځې به ژوندۍ ښخېدلې. تاسې به د عمر رضی الله عنه واقعه اورېدلې چې عمر رضی الله عنه خپل لور ښخ کړې وه، او هغه حتی امیر المؤمنین په هغه وخت کې به جړا ورتله بعضې وخت په مجالسو کې. عمر هغه څوک چې زمونږ او ستاسې نیکونه د هغه د پلانونو په واسطه او د هغه د لښکرو په واسطه د اسلام په مبارک دین مشرف شوي دي، هغه خپله لور ژوندۍ ښخه کړې ده. نو دا ډېر غټ انقلاب نه دی چې زنانه په هغه کوم حالت کې چې د هغوی خالق او پیدا کوونکی غواړي په هغه حالت کې ژوند ته ادامه ورکړي. دریم، د جاهلیت رسم دا و چې په نړۍ کې طبقاتي سیستم موجود و. دا خلک به طبقه په طبقې ویشل شوي وو. کوم مجالس کې به چې مشران یا امیران یا هغه غټ خلک ناست وو، په هغه کې به دا عادي خلک نشو کېناستېدلی، یا هغوی دوی دواړو ته به په هر ځای کې په مختلفو نظرونو کتل کېدل. که چېرته کوم څوک مالداره، ښه نسب یا ښه قیافې او د ښه پوزیشن خاوند به و، نو هغه کس به
ډېر خاص ګڼل کېده او د هغه خبره به د پښتنو په اصطلاح د کاڼي کرښه وه او عادي خلک دا به چا په هېڅ سیکم نه حسابول او دا یو قبیلوي او یو طبقاتي سیستم په دې خلکو باندې مسلط شوی و او دا اسلام چې راغی چې ویې ویلې چې تور په سپین او سپین په تور باندې هیڅ فضیلت نه لري مګر دا چې تقوا ولري او دا اسلام چې راغی چې ډېرو ځایونو کې به ابو سفیان چې د قریشو سردار او د قریشو مشر و د هغه نه به بلال رضی الله عنه ته مخکې ځای ورکول کېده او الحمدلله په دې باندې نو د ننني دغه درې هغه بد د جاهلیت بد رسمونه او رواجونه دا مونږ وویل انشاءالله ادامه ورته ورکوو نور به په بلې ویډیو کې انشاءالله تشریح کړو او د الله رب العالمین نه غواړو چې هغه خبرې چې د الله رسول راوړي دي هغه زمونږ په عمل کې راشي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین